مکہ معظمہ کے سید علو المالکی القادری شیخ عبدالقادر جیلانی سے سلسلے چلائی مکہ معظمہ کے سید علو المالکی دے او اغا دالی حدیث سرسخت مخالف دے پا فروع کی شافی مذہب دے او پا طریقت کے قادریہ سلسلے چلائی او دمر نفس دے پا عربو کی چی پا دباندے ہر ماخام دا ماخستان 9 بجون بعد پاو کم یو گھنٹا دا علو المالکی پا سعودی چینل بانی بیان رازی دا پیوزل بن کڑیو پا ہر خاریہ دا عربو کی جلوسونا پورتش دمر عرب داغا پسی ولار دی وس مجبور دی دا یرینا چی بلو جوڑا نشی سید علو المالکی تا ٹیم ورکی بیا سرا سچل کئی ما دوار چینلی التدری میاشتی یوزل جدہ شریف کی اوما مال تا تیرکڑی نو دا چینلی با ما وردی تاریخی نو دا شپی سید علو المالکی دا شیخ عبدالقادر جیلانی سے کرامات بیانول دا سعودی پا چینل او دا کرامت بیان کچی چرگی اوپڑا اڈو کی پلیٹ کی واد چاول ویو القم بیزن اللہ کرامتنا غجوندش دا بیان سعودی پا چینل بان فسبا باندی سہار کی بیا دا دی وحابی و شکلی دا سڑی نو آگا بیا ترجمہ کولا دا سورت یوسف نو دی اڑخ تراغے چڈیر خلق بشرکیات خورائی او دا شرک عظیم اڈا چکم دے خانقاہ جیلانی دا شیخ عبدالقادر جیلانی دا زین خور شوے دے نو تاسی یو جمهوری نظام دی چه دا چینل دا شپی کرامات بیانی ام دا چینل سہار کی آگا سا بیانی آلتمشتا خانقاہ او ساغا زعلتا اوما چه وفات شا سید علو المالکی رمضانو نپویگم چه درشتمو کسو حرم شریف کی مونگ جنازہ مکلا او بیا دا غزوی دے اوسا او پا درس کی دا برگ رومال نپری دی دا عجیب کار وی دا علامه دا دی غلط خلقو دی دا بن روڑی دا سر رومال نی دا بالکل نپری یو ظلم دا ویڈیوی نشری دا بیان او چاپ کی دا رومال روڑو دا برگ رومال سخت پا غصہ و پا جلال شورتوی چیت ما دا بنکڑی لتا بداشین نروڑی بس اگا ہوو تو درس نیو شڑلو بیا راغ سپین رومالی پا سر چولیو بیا درس کے کیانا طول درس کے ورطا سپین رومالو والا ناس خودر خواہ عالم ہم دے دا کتاب پا حقان دلتا پا مکتبو کے دیر ملاوی گی محمدن الانسان الکامل کچا سرائی کتلی ویخلی دلتا پا قصہ خانہ کے دیر زیاد ملاوی گی دا دا سید علو المالکی تصنیف دے اور دیر زیاد تصانیفی کری پا توسل بانی مستقل رسالہ لکلی دا موری پڑیرو مسائلو لکل کری دی وائی ثبوت دا میلاد بانیم کتاب لکلے صاحب ہوئی نداشتا پا حرم شریف کی دے او دارنگی پا مدینہ منورہ کی دا آغا عرب نم زما ذہن نیاد ہوا تا خو یو شیخ دا افغانستان چه زبو سرکیناستم ما تا حکایتو کا مایدل تستا گزارت صدا آغا عمر وقف کڑی مسجد نبوی کی متکف دے اغل تا خدمتم کئی و بس التا عبادتم کئی آغا ما توی چه دلتا یو عرب دے او مسجد نبوی کی چه سوک خدمت ترازی یا اسی اسی کی عبادت دا پارا نو آغی دا پارا بلڈنگ نیولی دی آغی تا زی ورکی نو صدپا سا چلور سوا متکفینو دا مسجد نبوی تا زین ورکڑی دی روٹایم ورکی جامم ورکی لگا لگا خرچم ورکی او کمرم متفری ورکی میں دا سوک دے ویدے دا قادری سلسلی شیخ و پیر دے او دا جمعی پشپا بان اخپل صحبت ذکر لری دیر موریدانو ترا غنڈی نو مدینہ منورہ کیم دا شخص عربو کشتا دے دا خپل دا سلسلیاں سوا دا دینا چاتیا کالا کیگی دا نجدیانو نظام پر آگلے دنن تقریباً سا اویاتیا کالا اڑن دی پا طوائف کی 15,000 علماء و پیران چیری دای پیو ورز علال کری دی نو پا عربو کی با پیر سنگا پاتی شیر دی دلاس او دا سباعی دا نا دا تاسو پستر گو رئی چی پا باڑا کی و پسوات کی کل دا خوارج و نظام را گئی نو سمر پیرانی علال کرو نو دا شان غیم دی کنا غیم چی دا تسلط را گلے پا دا سے ظلم را گلے پا عربو باندے نو دی 15,000 کسان چی دالتا علال کری دی نو احناف بس پیدا شی شوافی بس پیدا شی کہ کم یو دی پٹ پٹ دی دا سے او چی دیر زور دی نو دا سی خکارا را وطلی دی گنیار سڑے نشی را وطے و دے دا اعتراض ذکر کئی اسماعیل حقی سے کسو کوئی مکہ و مدینہ کے خانقاہ نشتا فما هذه الخوانق فی البلاد الرومیہ وغیرها او بیا نحی کئی دا خانقاہاتنا
او تردد کوي پدې کې شک کوي د جمعیت د ذکر د پاره او د اصلاح الحال بالخلوه والریاضه فانما قاله من جهله وحماقته وې دا خبره د جهل او د حماقت نه ډکه ده او نه کوي غیر لره دا د وجه دلالت ددنه او د شقاوت ددنه فهو ليس بامر بالمعروف ولا نهي المنكر بل بالعكس كما لا يخفى ولقد كثر امثال هذا المنكر الطاعن في هذا الزمان مع انه لا حجه لهم ولا برهان والله المستعان ودا سي معاندين ډیر زیات دي زمانه کې دین اخوات تاسو ته سره ډیرو کتابونو عبارات د طریقت متعلق ما ذکر کړي دا وی چې صوفی کرامو سلسله عن ابن سیرین دا عن علی دا خو غلطه ده تاسو سلسله وګورئ دا چا سلسله په ابن سیرین سے ورغلي الګا تا سلسله یاد دي حضرت علی صاحب د ابن سیرین په سلسله باندې دا ورغلي نه دي دا شیخ حسن جان صاحب د نه مطالعه د لاسه د اعتراض کړیو دا صاحب هم داغه نقل کړي خپل هم صنعت کله به د تصوف تایید کولو هو کله نا کله د عربو تاثیر ور باندې غزي کې وخت تیر کړو کله به پیراو لګیدو خو دا ټول بیانونه کواوري د شیخ حسن جان صاحب د صوفیه او منکر نه دي دا هغه قلندریان او دغه مخالف دي چې کم خلاف شریعت دی او دعوی د تصوف لري ټول نه چوڑی دغه جوړیږي اگر کوي ورځ به یو طرف ته زور کړي بل ورځ بل طرف ته هغه موقع او غزه ته به کتلی خو ټول بیانات د شیخ حسن جان په دې دال دي چې د تصوف مخالف انسان نو دا هغه پیرانو مخالف چې کم پیران د شریعت مخالف او کتا سوې چې تاسو شیخ سره مخالف نو دا خو الزامي حجت نه دی او نه ټول دنیا زموږ د شیخ مریدان جوړی دي او دا ټول فساد په مینس کې جهالو مریدانو او کمقل طالبانو دا جوړ کړي ګینه نه دا مشایخ د علماء نه لري نه دا علما د مشایخ نه لري ماته دغه دارالعلوم کې د شیخ حسن جان سے په دارالعلوم کې یو طالب به فارغ شو به الته مدرسم پاتې شو ما ته خپل حکایت کو د مبارک صاحب د باړي حضرت سے دریم زوی قاری حبیب صاحب معروف قاری د مجاود د حفظ د شیخ حسن جان سے په دارالعلوم کې کړه کدا نزا ابتدایي وي او د جوهالو شیخانو او د قمقلو طالبانو مینس کې فساد نه جوړ کړي نو د باړي حضرت صاحب د خپل زوی ولې د شیخ حسن جان سے مدرسې ته لی دا نزا رستو خلکو جوړ کړه ابتدا کې نو دلته طالبو ما ته دغه مدرس حکایت کوي وی چې زخپل اوما او ما او د باړي حضرت صاحب د زوی یو ځای کلاس کې حفظم کو او باړي حضرت صاحب د خپل زوی ملاقات ته دارالعلوم تراغه تا نو دریش 15 کاله مخکې خبره ده ویچا شیخ حسن جان صاحب ته وی چې باړي حضرت صاحب راغی قسم یو خور چې خپیاب لخپې د خپل کوټې نه راوته مخه ته وتراغه ستړي مشي وکړه او د ستړي مشي نه بعد د ماسپخیم د منځ ټیم شو شیخ حسن جان صاحب زوی بو چې کم یو بو ودا ما شوم ورانه کولو ودا راوستو باړي حضرت صاحب ته وی چې صاحب د تخلق لاړې ور کوي او دا ډیر شوخ دی چې لک خش هغه ور تخلق لاړې ور کړی په سره ورته لاس راخ کا چې د ماسپخیم د مانځه ټیم شو په دغه لوی مسجد کې شیخ حسن جان صاحب ته وی جمع ته مخ کې شاغوي چې نصیب تاسو موجود دي جمع نکوم د باړي حضرت صاحب جمع ته وړاندې شو دا ټول خلک پسې په جمع کې ابتدا دومره جوړه و یو شان و دا نزا چا جوړ کړه دلته و جاهل شیخ په دې نه خوشی شو شیخ حسن جان سے بچته دا ناقص پیران یاد کړیو دا غلط پیران به یاد کړیو په بیان کې کنه جاهل بال تلاړو ال تبي پیر سے سختی په پیرانو باندې ردونه وکړه کنه سیب دسي نو خو ال تناستو کنه بس هغه به هغه خبرې تو قتل اغل ته چې اوسو خبرې وشوي اغل ته یو قمقل طالب ناصر شیخ حسن جان صاحب شاګر ابدل تراغه د ته دا ورسول صاحب ته خو دسي نسبت وکړه صاحب دس ان زادي حد تلاړه دغه شانتا یو لوی پوسټر پدې باندې چې کې د مناسب د ختم شته دی او د افغانستان د امارت اسلامی په دور کې شوی
تقریبا 100 کم 500 علما او تقریزات او دسخطونه دي تاسو هغه کته شي هغه دربار کې مخرسيږي کله به رمړو درتا هغه کې د مفتی فرید صاحب الفاظ دادي د باړي حضرت سے متعلق چې زه د باړي حضرت سے بارکه د مشکوک الایمان او د کفر فتوا مې نه کړي نه کوم بلکې زه د بارکه د یو رجل صالح یقین لرم چې دا خسړی د مفتی فرید صاحب دا الفاظ دی غ پوسټر کې ولنه ته دسخط او مهر دی د باړي حضرت سے متعلق کړي دا شانته د پیر صباح حضرت سے باغی ټولو تاییدات به پیش کړي دي نو دغه څه اعتراض شیخ سنجان سے بکاو خدای ابن سیرین سے سلسله نه دا سلسله دا کم چې کم دی حضرت علی سے باندې موږ سره چې کوم پرتی دي د سند کې ابن سیرین سے ناراض صوفی کرام او سلاسل کې اثبات کم کتابونو کې شته دي دا تانا کزه تاسو کم چې ستاره سند ثبوت کتاب کې شته دی راوي کې ته د خپل شیخ د حدیثونو چې سند لري هغه شاه محمد اسحاق صاحب ترسي هغه به امام بخاری ترسي دا استادان په اخره کې سند توضیح کوي دا به ماته کتاب کې وخی چې د کتاب خبره خدا اسلاف او هغه زمانه سند بدروخه ما البته دا ما ثابت کړی دی په دې باندې وز ان شاء الله بیا لیکلم کوما دا شاباودین نقشبند د عبید الله احرار سیبنا امام ربانی سیبنا 400 کال وړاندې دا غینه مخ کې چې کم سند د طریقې د امام کتب کې ثابت کړی دی کمپیوټر کې مشته دی مکتبه شامله و بیانو جوړ کړی پای کې هم دا سند شته دی درې ځای دا سند ذکر او ما پیدا کړی ورکی پاتې شو د امام ربانی رحمت الله علیه نه دی خواته سندونه نو داخو مرید د شیخ نه شیخ د شیخ نه په دغه سلسله باندې پاتې لکه د طالبانو ته چې د استاد نه هغه ته د خپل شیخ نه سندونه پاتې نو طالب دا اعتراض چې دا کتاب کې شته کنه هغه جواب ترکی به ترکی ورکوم چې د علم ظاهر سند راته وخایا بیا په صوفیو اعتراض کوا دا روایت تاسو د عبارت د ته متوجی شي غرائب القرآن و رغائب الفرقان دویم جل یوصل 15 صفحه وهذه حال اكثر من اوتي نصيبا من علم الظاهر ولم يؤت حظا من علم الباطن فهم اهل الغره دا اهل العزت نه دا غلطی شوی دا ځان دا ټکی لري کوي رستو با حدیثو کې راشي فهم اهل الغره بالله دا حال دا چا دی دا انکار چي کوي چې هغه علم ظاهر نه نصیب لري او علم باطن نه لري فهم اهل الغره دا هغه اهل مغرور بالله دي د خدای په ذات مغرور او زړور دي فكيف حال المغرورين اذا جمعهم الله څه حال به د دې مغرورینو چې خدای تعالی راغون کی حاشیه سندی علی ابن ماجه اول جلد 208 صفحه طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة دیزی کی دا علماء دا ظواهر دا دین علم ظاهر اخلی واضح او حال دا دا علم مطلق راغلے او مطلق چی کل وصفی پخپل اطلاق بجاری کے کل انواع تب شاملی نو طلب دا علم فرض دے العلم علمان علمون دو دی لکه څنګه چې علم ظاهر فرض دے دغه شان علم باطن فرض فاتشو پا علم الظاهر کی فنون مدونه علم ظاهر نه دی دا قنطره دا علم ظاهر دا دا علم ظاهر چې فقه تفسیر او حدیث دی دا غیر پر پول دی وسیله مقصود ته مقصود وی او وسیله د واجب وی نو چې هر کله هغه منتها علم ظاهر فرض هغه بدون دغه فنون نه حاصله ده نو دام فروض کفایه للغیر دا غیر د وجنه فرش دا شان علم باطن علم احسان او اخلاص دا فرض دی په کل حد فرض عین دی البته د دې د حصول دا طریقې چې کوم دي دا قنطری د علم دی دا څلور سلسله دا قنطری د علم دی کدا غینه بغیر څوک حاصلول شي لازم نه ده کین نشي نو در باندې بیا لازمی دی دا سه مثال دی ګورم یو سړی ویل علم ظاهر فرض دی خو داسې خو نشي ویلی چې مدرسې ته تلل فرض دی اوس مدرسې ته تلل مستحب دی
د علم ظاهر که د منبر نه یادی، که د محراب نه یادی، که د تقریر نه یادی، که د کیسټ او د FM نه یادی، که د مدرسې نه یادی، خو علم ظاهر فرض دی. دا طریقه د حصول بیا ندبی ده. دغه شانته علم باطن دی، غ فرض دی علم اخلاص. دا طریقه د حصول چې دی په څه کوي؟ په جهاد کوي. په جهاد هم کېدی شي، هلته هم تزکیه د نفس دی، په ریاضاتو کوي، روژې نیسي، که دی په اربعه طرق باندې کوي. دغه لارې دي. که بیا نشي حاصل دی بیا دا لازم ګرځېږي. علامه سندی لیکي اختلف فی العلم الذي هو فریضه، طلب العلم فریضه، اختلاف شوی چې دا فرض علم کوم یو دی. فقیل هو علم الاخلاص، دا علم اخلاص دی. کما ان العلم مامور به، امر بشوی. وشهوات النفس تخرب مبانی الاخلاص، د نفس شهوات چې دی مبانی د اخلاص هغه خرابوي، چې مامور به سيزونو باندې اتيان به نه کیږي. فصار علم ذلك فرضا، چا ویلي مراد معرفت الخواطر وتفصيلها فریضه. نو دا علم چې پمن د لمې د ملک او د لمې د شیطان کې فرق وکړي شي، ما ته القا من الله شو که من الشیطان شو. چا ویلي طلب علم الحلال، علم فقه مراد دا فرض ده. چې علم د بیع او د شراء او د نکاح او د طلاق چا دا اخستی دي. رستو لال شام قیل هو طلب علم التوحید بالنظر الاستدلال والنقل، نو علم کلام مراد شو. قیل هو طلب علم الباطن، علم باطن مراد دے. دا هغه یزداد به العبد یقینا، چې یقین زیتیږي. هو الذی یکتسب، علم باطن کما علم دی هغه چې کسب کیږي بصحبت الصالحین والزهاد والمقربین، فهم ورثه علم النبیین، دا د انبیاء د علم وارثین دي. دا څوک دي؟ زهاد، مقربین، صالحین څوک دي چې د هغې په صحبت کې حاصلېږي. فیض القدیر د علامه مناوی، شرح د جامع صغیر، څلورم جلد 353 صفحه. طلب العلم فریضه علی کل مسلم، د دې بیان کوي. دلته مغه د علامه سهروردی نه نقل کړی دی، امغه عبارت دی ښا. نو لن کرخی طبیع لاړ شي درېمې ته. قیل علم التوحید بنظر الاستدلال والنقل، قیل علم الباطن، دا علم باطن مراد دی. وما یزداد به العبد یقینا، دا هغه علم دی یکتسب لصحبت الاولیاء، فهم ورثه المصطفى، دا د نبی علیہ السلام وارثان دي، د اولیاء په صحبت کې حاصلېږي. قال الغزالی فی المنهاج العلم المفروض فی الجمله ثلاث، فرضی علم درې دي. علم التوحید دا علم کلام دی، علم السر دا علم باطن دی، هو يتعلق بالقلب ومساعيه، وعلم الشریعه علم ظاهر دی. دا درې علم د فرض نه دي. ور دا عبارات رد کوي داغه مدرسینو په قول باندې چې اولی منی نه، چې منی مستحب وته وي. ډېر علما دا زمونږ اهل سنت په دې لګیا دي، دا یو مستحب عمل دی، مستحب بیعت ته وایا، خانقات لو ته مستحب وایا، لکه مدرسې ته تلل مستحب دي، خو د علم ته مستحب مو وایا، دا علم خو فرض دی. خدا چې ته په څه طریقه حاصله، طریقه د حصول مستحب ده. دارنگی فیض القدیر سلورم جلد 413 صفحہ، دا علم باطن ذکر کئی. سر من اسرار اللہ عز وجل، او حکم دے من حکم اللہ، چاچے خدا تعالی دا فی قلوب من یشاء من عبادی، چاہتے خوخش داغی عبادو پزل کیا چی. دا علم ظاہر مرکز ذہن دے گوری، او دا علم باطن مرکز قلب دے، قلب. او قلب کې چې انشراح راشي نو دا علم ډیر پراخه لمن لري په مقابله دا علم. هغه علم لره حدود دي، څه خاص اندازه ده. او دا علم چې کوم دی کله چې زړه انشراح پیدا کی دا بل شان علم دی.
خو تاسو یقینو کوي مخامخ پرېږده چې ټلیفون د تکیږي که نه او وسایل هلته سوال شروع کوي. ګوره سوال خوږو دي که نه چې په دې سوال تفوف وشي که نه دقل ته به دې زړه کې القا درته کېږي خپله چې دې سړي د سوال دا نچوړ دی او ستا ذهن به متصل هغې فتوې ته رسي یو آیت ته یو حدیث ته د فقې یو جزیې ته هلته به دې ذهن رسي. ما ډېر ښکاره غټ غټ مدرسین ولیده یوه جزیې تپوس ترې نه وکړه بیا اخذ نه شي کولی ورک شي ترې نه ولې هغه علم تر ذهنه پورې وي ذهن بیا هلته ورکېږي نور کار نه کوي. او چې کله انشراح راشي علم قلب راشي خوب تعبیر دا خپله د علم باطن نه حصه ده چې څوک علما د علم ظاهر ته ځي او د خوب تعبیر ورته کوي دا ډېر ساده دی ځکه دا خو علم التاویل دی منتها او عقوبت باندې نظر دی نو هغه غریب په عقوبت څه نظر لګي په اشارو دلته څه پوهېږي دې کې څه ته اشاره ده. ما ته ډېر لرې ځینې یو کس راغی وی خوب مې لیدلی دی او دا خوب مخکې چا بیان کړی م راته نه و چې یو غونډۍ باندې ختم و دی بره سر ته چې ورسېدم وایي ما ته چا ویلي ته خوبونو تعبیر کولی شي ما ته دا خوب ته لرې ځینه راغلی و ما یې وایه څه خوب دی خوب ګورم چې په یو غونډۍ باندې ختمه چې دی بره سر ته نږدې شوم نو نه شوم ختې ډېر زورونه مې وکړه ما یې لنډ ووایه وختې که نه چې زه خوب شروع که ما ته پته ولګېد وی نه یم ختلی بیا داسې اواره لار و په دغه لاړم په دې غونډۍ ونه ختم ما یې بخل در کې شته دی لږه سخا شروع بخل در کې دی سخا شروع ډېره بعیده یې وګڼله چې زما خوب ته ګوره ستا دې تعبیر ته ګوره دا دې سره څه تړلی او ملام و ما یې ډېر غټ شک دی وکړه خو دلیل ته ګوره فلقتحم العقبه ونښته دا خلک په غونډۍ باندې وما ادراک ما العقبه څه شی به پوهېږي تا غونډۍ څه شی ده فک رقبه غلام ازادول دي او اطعام فی یوم ذی مسغبه د لوږې په ټیم بل ته روټۍ ورکول غونډۍ ته ختل څه شی طعام ورکول دي که نه دي ولټوي تعبیر رؤیا دا پیدا کوي پکې نه د ابن سیرین صاحب کې شته دی او نه د بل تعبیر رؤیا ما چېرته کتلي نو چې څنګه دا خوب شروع که بس ما ویره دا دې شي ته اشاره ده دا دې شي ته اشاره نو صوفي کرامو سره نزدې کېږئ رستو براشي تاسو عبارات وورئ وی چې د علم باطن منکری په هغه خطره د سوی خاتمي د به آخره خاتمه خرابوي دنیا نه به مرتد ځي لا اقل کمه درجه د علم باطن دا ده چې د علم باطن د اولیاء حال تسلیم کی وی دا خپل د علم باطن نه یوه برخه ده چې تسلیم یې کړه دا برخه ده او چې دا تسلیم یې نه کړه وی دی باندې سوی خاتمې خطره ده. قال الغزالی رحمت اللہ علیہ فیض القدر عبارت شروع دیکھا چې علم باطن سر من اسرار الله خدای تعالی اچي چاله چې خوښ شي د عبادو په زړه کې. علم الاخره قسمان علم مکاشفه علم معاملات دا مخکې تاسو ته تیر شي. اوس فیض القدر په څلورم جلد 413 صفحه کې سلی کی وعلم المكاشفه وعلم الباطن وذلك غايه العلوم وقد قال بعض العارفين من لم يكن له نصيب منه چاته چې د علم باطن نه برخه نه يخاف عليه سوء الخاتمه فدبان يرد سوء خاتمي وي وادنى النصيب منه التصديق ادنى نصیب د علم باطن نه تصدیق دی وتسلیمه لاهله چې اومنه علم باطن اهل د علم باطن تا یعنی تسلیم کی چې دا علم شته او څه اهل مشته چټ انکارونه کی. دارنګ فیض القدیر د علامه مناوی څلورم جلد 15 صفحه قال الامام مالک رحمت الله علیه علم الباطن لا يعرف الا من عرف علم الظاهر علم باطن نه پیژني مگر هغه څوک چې علم ظاهر پیژني فمتى علم الظاهر وعمل به چې علم پیو کی فتح الله علی علم الباطن رستو علم باطن دروازې کولو شي ولا يكون ذلك الا ما فتح قلبه وتنويره او علم باطن د انشراح د صدر سره دی چې فتح د قلب ده وتنويره او دا منور شي په نور سره. به فرمایل لیس العلم بکثرت الروايه
انما العلم نور يقذفه الله في القلب. علم کثرت د روایات تنوي بلکې علم یو رڼا ده اچي خدای تعالی پزړه کې. اشاره د امام مالک په خبره کې لا علم الباطن علم باطن لروا وی اصل علم دغه دی. ګور دا صوفیه دي دا فقها نه دي دا ټول صوفیه دي. اجتهاد بدون تصوف نه کېدی نشي. اجتهاد بدون تصوف نه کلم نشي کېدی. ځکه استنباط څه ته وایي؟ طلب النبت. نبت څه ته وایي؟ نبت هغه اوبه اول مستخرج من الماء کوی وکنه چې کله په کوی کې اوبه راشي دغه اول چې اوبه راښکاره شي چې خټه وي او اخیرا یو څار څه پکې وي دغه ته نبت وایي. نو اولی اوبه د کوی نه دې ته نبت وایي. استنباط معنا را ایستل د اوبو د کوی نه. نو مجتهد یو نس پیدا کی پاغه 1500 بعید تفریعات کوي. دغه ته د ذهن څنګه ورسیږي؟ ذهن نه رسیدلې قلب رسیدلې. قلب د شر قلب انشراح شوی وي دا قلب کې دا سيزونه ګوري چې دی حدیث کې دی ته اشاره ده دی ته اشاره ده دی ته اشاره ده فقهي تفریعات پر واخلي. دا څه کلم نشي کېدی چې دا امامان دی دا صوفیه نه دا صاحبان د علم باطن نه یو دا دومره پراخه خبرې په حدیثو کې وکړي. علم الروایت چې علم باطن ونه لري اب خامخا متضاد اقوال لري. هغه به خامخا داسې خبرې کوي چې خپل خبرې به خپل ردی. دا غي مثال ابن تیمیه دی. که علم د روایت پسې شي او علم د شریعت پسې شي یقینو کوي چې ابن تیمیه نه نیولې تر اوسه پورې به ګوره دومره عالم چې د پر روایتو باندې او څومره جامع د اقوالو د فقهاو دا به ډیر کم خلک پیدا شي. علم بالکل مسلم دی امت لره د ابن تیمیه ډیر جوور مولاو او سخت ډیر حدیث و تیاد حافظو خډیر عالمو. لیکن تاسو دا عبارتونه ما جمع کړی دي. تاسو لند لاړ شئ د عبارت ته الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان لابن تیمیه لکه کته لاړ شئ پیدا کیږي. پیدا شو دا کومه کرخه چې مینس کې خالی دا او مطالب اول النوها د دین هم لکه دو کرخه لاړ شئ. الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان دا د ابن تیمیه تصنیف دی. پیدا شو کنه دا عبارت ته وښه اوس اول جلد 214 رد کئی پاغا خلقو باندی چی دعوی دا اسلام دا نور مرتد دی. نو دے وی سوک دیاغا وَإِذَا قَالَ چیو سڑے وائی انا محتاج ز محتاج میلا محمد نبی علیہ السلام لرفع علم الظاہر دون علم الباطن. علم باطن کی ضرورت وطن لرم خو علم ظاہر کی وطن محتاجم یا پا علم شریعت کی محتاجم نہ پا علم حقیقت کی. فهو شر من اليهود والنصارى د يهود و نصرانیانو نه شر دی. علم باطن یې ومنه کنه علم حقیقت یې ومنه کنه چې شته دی خو که څوک د علم باطن د شریعت محمدي مخالف ګڼي نو دا شر دی. ځکه یهود و نصرانیانو ویل نه محمد رسول الى الامیین دون الکتاب هغوی به دا ویل. نو دا یهودیان چې آمنوا ببعض و کفروا ببعض فکانوا کفارا بذلک کذلک هذا الذي یقول دغه سړی چې وایي چې نبی علیہ السلام مبعوث دی په علم ظاهر نه په علم باطن آمن د ایمان راوړ ببعض ما جاء به وکفر ببعض. څه چل دی وابیانو څنګه شو کافر شو که مسلمانان شو د په فتوا. دا کتاب په تصوف لیکلې اولیاء و شیطان دا اولیاء و رحمان نبیلی خود اولیاء و دا رحمان انکار نکی. هذا الذي دغه چوائی چې نبی علیہ السلام مبعوث په علم ظاهر دے په علم باطن نه دے دے مومن دے ببعض ما جاء به وکفر ببعض فهو کافرنا دے کافر. وابیان ټول دا وی کنه وی چې د نبی علیہ السلام په علم باطن نه دے راغلی.
وهو اکفر من اولئک، خو قائل د دې خبرې چې نبی علیہ السلام په علم باطن مبعوث نو اکفر د من ذلک دا یهودینا، لأن علم الباطن الذي هو علم ایمان القلوب ومعارفها واحوالها هو علم بحقائق الايمان الباطنيه، وهذا اشرف من العلم بمجرد الاعمال الاسلام الظاهره. د دین ویغه اشرف ته علم باطن ومنه، منکر ته کافر موي، او علم باطن چې کم ده په علم ظاهر اشرف مو غنو. ابن تیمیه حواله ده. خو لیکن چې کم سړی خپل د تصوف نه لري پاتې شوی، اقامت الدلیل علی ابطال التحلیل، ابن تیمیہ بل کتاب لکلیں پا باطینیہ باندے، باطینیہ پرد بانے لن نگورے اس. اقامت الدلیل علی ابطال التحلیل ابن تیمیہ درم جل 193 صفحہ سوائی. وان علم الباطن الذي كانوا يدعون حقيقته هو ابطال الرسالة التي بعث الله بها محمدنا. علم باطن چې داخله کې دعوی د حقیقت کوي، دعوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت لره مبتل دی. د علم باطن دعوه چې څوک کوي د نبی علیہ السلام د رسالت منکر، دا عبارت هغه عبارت څنګه لګي سره لګي خپلو کې التوي که څوک منکر شو کافر دی، دلته وی چې څوک علم باطن ثابتوي علم حقیقت ثابتوي هغه د نبی علیہ السلام د رسالت منکر دی. نو ته په خپل فتوا څنګه شو؟ سو جواب علم باطن نه لره، علم باطن نه لره، علم باطن نه لره او حافظ د روایاتو. نو چې و دا متضاد اقوال په کتابونو کې پیدا کیږي، کله یو سوی کله بل سوی، یو کتاب یو خبره کوي بل کتاب بل خبره کوي. او دا مجتهدین چون کې صاحبان د علم باطنو، نو هغه چې کم دی بس یو قول بچو کړه، هغه قول تضاد قول نو عادت سي پیدا شوی دي چې رجوع یې نه کړي. لکه رستو حدیث و ترسیدلی یا دا سشتا، خو داسې متضاد اقوال د هغې په عباراتو کې نه پیدا کېږي. بیا داسې متضاد چې ته فتوا د کفر کوي بله خپله پې قول کوي، داسې خو بلکل د هغې په کتابونو کې نشته.